د رمضان په مبارکه میاشت کې د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د خوراکي توکو بیې ښکته شوي. په خوست ولایت کې د نرخونو د کنټرول مسؤلین دا د نرخونو کنټرول او پر وخت نظارت نتیجه بولي او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي څو له ټاکلي نرخ څخه سرغړونه وکړي. خوراکي توکي دي، اولویات توکي دي چې د خلکو ضرورت ډیر دی وته نو دې په باره کې میږ الحمدلله کمیسیون په ورځ او په د ویسټ ټیم کې روزانه یعنی هر ورځ د رژې د پیل نه را په دې خوا روزانه میږ اجراعات کړي دي او خوست میاشتو ته انشاءالله میږ دا ډاډ ورکوو چې ریټ به انشاءالله برقراره وي، ثابت به وي انشاءالله چې د کیم دی عادي به هم دا شی چلیږي. بل پلو دکانداران هم وایي چې رمضان د برکتونو او ثوابونو میاشت ده نو دوی به هیڅ کله شان له ټاکلي نرخ څخه په لوړه بیه ونه پلوري. جمعه کې د 10 ورځو کې خامخا ګرځي شروالۍ باندې ټیمونه ګرځي نرخونه چې کوي کسي پروسه کول په نسبت ساګ ډیر ښه دي، پروسه کول جګو سره ګرځان دي. ولکه موږ خپل خلکو سره کومکونه کوشش کوو چې انصاف سره ګټه تر وکړو. نور دکاندارونو مو دا غوښتنه ده چې هغه ګزاره سره وکړي. خلک ضعیف دی، مشکل ډیر چې دی په ډالر کې دی. خبره ودای چې حکومت د ډالر ته توجه وکړي، د ډالر خرید او فروش باندې کې وټ ملونه خامخا په ډالر ارتي نو وړه مولونه باید په ډالر ختم نشي. افغانستان خو خپل روپۍ دو خپل په روغه لوړه کاچا روپۍ دو کله ټول افغاني شي دا مشکل به خلک لري شي د مشکل نه خلک لو شي. عام خلک پر وخت د نرخونو کنټرول ستاینې ترڅنګ غوښتنه کوي چې دغه چارې د دوامدار وساتي ترڅو د قیمتونو لوړوالي مخه نیول شوی وي. داسې میاشت ده چې دا د اخوت د خواخوږۍ میاشت ده. باید مسلمانان د یو د بل سره همدردي وکړي، قوت وکړي، مطلب ښه سلوک وکړي، ښه اخلاق وکړي، د ښه اخلاقو نه کار واخلي. سودا چې د مخکې نه وه باید مخکې 15 روپۍ ګټلې، اوس کوشش وکړي چې په هغې کې چې 2 روپۍ وګټي د خلکو دپاره د مطلب چې د خپله صدقه وشي په دې کې د ثواب وشي. باید دا کارونه وکړي. خلکو سودونې کړي دي، موږ خپله وکړې سودونې اوس ښې دي، دومره نه دي جګې شوې. پروسه کول په پرتله ساګ یو شی دي، دومره نه دي جګې. او د کاندارونو نه مو دا غوښتنه ده چې اجازونو سره ډېره همکاري وکړي، جګ یورې خرڅ نه کړي چې باید 10 روپۍ ګزراوي سره وکړي. حکومت ته دا پکار دي چې هره ورځ په خپله د قانون وګرځي، په زور کې وګرځي، هر چا ریټونه وکړي، څوک جګ شی خرڅ نه کړي. رژیم مبارکه میاشت ده. د یادولو ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې یو شمېر دوکاندارانو د رمضان په میاشت کې خوراکي او غیر خوراکي توکي د ټاکلي نرخ څخه په لوړه بیه پلورل چې اوس یې د ټاکل شوي کمیسیون له لوري مخه نیول شوي.